نن خو یې په میش ډیره عجیبه جادو وکړه. بهر حال ویلکم بیک او ستړي ماشه. نن مسخطان چې څنګه مری تر ورسېدی ز احسان په جارسه ولا رټ شوی مور تا ویل چې زې وغنده د ویل چې نه زې وغنده. اخیری جارسه موزنه وغستا خو په دغ شار چې ویل چې ډیچا نن و چای ترو بندیت شه. پلیار شم د پیلاس ولا ولی دل داس پچال ول زنه پټ شوی لکه په یو ټیم شه چې نو شریف د پاکستان نه پټوا. چې په پیلاس تیر شوی میژه شوی ویاله کا شنه په بزوره شواله چې ګڼه څوک ووم وکسي خداس خاص ورای نه وخواړه. دولتا مخته یو بزوره تا ورننه تی چې د هر قسمه چڼکی پڼکی نه ډاک و. قسم دی میژه د زاړو نه لبا وکړه. یت شایم نوی پچار خو وچ په وچم په دی کونه شي یو شای کوتا. دولتا د جادو دی کونه تا ورغلی دی کاندور ویل چې ډیچا کا یمو جادوم جاوا تکړه خو زو 2000 روپے انعام درکا. بیا کانم کړه جاواتا بیا اوتوز د جادو 1500 روپے فیس روکاوي. احسان مصور ته مې ور سپینا کړه چې یمو خو ژغ د مو سره خو خپل یو ټنګه هنشتا. کسه وړ کې کاس چالاک لی دشي رټوم د چاپلې سره پتر کو بیا وری پتاملا نه وتاړي. خوړ کې ها 10 پچال ول شوول چې کپتر شوی خو تور اشپادو پری په وځنه با ګوډا شي. اورتا یا اینا چې بالوا برکات یې نه و. دکاندور جادو درته شریک کړه دوای د یو غونډه کوټبل رو خاستل یو خپل لستا کا یو د مول لستارو کا. پتا نشتا چې څه یې په وویل خو چې کله خپل لوس خلوص کا کني کوټبال یې د لوسنا ورک و. بیا یې چې یې مول لوس خلوص کا کني دواړه کوټبل یې مو په لوس شوی. میږي ها فول ور سره تر پیری کړي چې دا څه با وشوا خو کاس ډیر چالاک کاس و. د جادو ری په غوشته میژه د شرم په غونډي ورته تیر شوی به وی به بلې ځنه با ګوډا شوی چې دارا خمري په ندی هارو مې. میژه د خیره سره ځنه خلوص شوی خو صاپا جامه خوان کو چې سیم لیا وس ها ورکې دی. وزیر مسید دا وړه ورمنه منګله بنگشه بټانه نیا زه خروټه کوټول افغانه ماجره مروت ګنډا پر بنیڅه کونډه خټه سلیمان خلی میا خلی شرانه میا نه دوتانه دم تړنه چمکنه فریده مونده اورګزه بلکې ټوله پښتانه د خپل ساده خوش خړ پر ډیچ ویلاګ مخته در سره شیر کې ډیره مننه ډیره شکریا.